ولې ناټو ناڅاپه د ناروې د خپلو ټاپوګانو د مجموعې په اړه اندېښمنه شوې؟ دلته د شمالي قطب په اړه د روسیې د ادعاو خبره مطرح ده او دا حقیقت هم چې سوالبار ځانګړی دی. دا پوځي رسمي گذشت وینئ، دا د روسیې اتباعو له لوري د وطن پالنې د یوې ورځې پر وخت ترسره شوې او هغه هم په سوالبارد کې. په سلونو روسان دلته څو لسیزې اوسېدلي دي. دوی حتی دلته خپل ښارګوټي هم لري د سوالبارد د تړون په ترڅ کې. دا تړون سوالبارد د ناروې تر حاکمیت لاندې راولي، خو په اصل کې د تړون ټولو لاسلیک کوونکو ته د خپلو اقتصادي فعالیتونو لکه کب نیولو او یا د ډبرو سکرو د کانکیندنې حقونه ورکوي. او تر ټولو مهم، دلته د پوځ د ځای پر ځای کولو اجازه نشته. نو ولې بیا سوالبارد پر لانجمنې سیمې باندې بدل شوی؟ دا ځکه چې روسیه اوس په شمالي قطب کې د خپل حضور د پیاوړي کولو په حال کې ده. او وګورئ چې سوالبارد چیرې موقعیت لري، رسا د دوی د نفوذ د ساحې په دروازه کې. روسیه دا سیمه مهم جغرافیایي دفاعي دهلیز ګڼي او د کنګل په ویلي کېدو سره دلته نوې تجارتي لارې هم رابرسېره کیږي. نو په دې ترتیب سوالبارد ډیر زیات ستراتیژیک اهمیت لري. خو آیا روسیه به په بشپړ ډول د نیولو خطر په رښتیا پر ځان ومني؟ ځینې کارپوهان دا خبره له احتماله لرې نه ګڼي او ناټو هم په سیمه کې سمندري ګزمې ډېرې کړې دي. وګورئ، همدلته نږدې روسیې هم د شمالي قطب خپله تر ټولو شمالي پرته اډه بیرته تقویه کړې ده او د روسیې چترباز یا پاراشوتي ځواکونه هم پر کنګل د ښکته کېدو لپاره روزل شوي دي. دا د سوالبارد دپاره یو انتخاب کېدلی شي او د ناټو لپاره حتمي پارېدل ثابتېدلی شي، پرته له دې چې ډېر خطر ولري او دې ته د غبرګون لټه کېدای شي ناټو تر ډېر فشار لاندې راولي.